یو بادشاه د هغه په یو بانډیسي سړي سره مینه غوندې راغلی وه. بعضې خلک یې مینه کوي اخلاص پکې وي، نو دغه بانډیسي سره د بادشاه ډېره زیاته مینه او ډېر محبت یو. نو چې بادشاه له به دا بانډیسي کلم لاړ، نو نورو خلکو به اجازت غوښته. بادشاه د متعلق اعلان کړو چې دی به بې اجازته ماله راځي، ما سره خوا کې ناست دی. نو یو وزیر و ظالم هغه وی چې دا بابا بوډا د بانډې نه راځي او بادشاه دونه قدر کوي ورسره ناست دی ولکه چې دا بادشاه نه خو دې خلاص کړو او بادشاه را دنه خلاص کړو. نو ده داسې چل وکړو چې دې بوډا ته وی بابا ما پیژنې؟ وی وکړه ته خو د بادشاه صاحب وزیر یې که نه؟ وی د بادشاه یو عادت دی راته وایي نه، خو یو ځل به د سپېړه به یې درکړي، یو ځل به یې بند کړي. وی څنګه؟ وی بادشاه ته چې کلم ته څه خبره کوې نو په خوله پوزه لاس ایږده، ستا د خولې بوی ورځي په بادشاه، ستا د پوزې سام ورځي په بادشاه، هغه له کرکه ورځي. ګورې مونږ خو چې راځو مونږ بلا ځان سپلی کو، ځان پالش کو او برشونه ونو. ګورې مهرباني وکړه په خوله پوزه آینده لپاره لاس کېده، زه دې پوهېږم به د چا سره مینه ده، هسې نه ودې نه شړې. هغه وی بیا به داسې کوو. هلته لاړ بادشاه ته، وی بادشاه سلامت، بانډیسي خو تا د راځي ډېرې ځان ته رانږدې کوې. وی یو دا ښه سړی، ښه سړی پسه دی، هغه خو وایي چې د بادشاه د خولې نه مله بوی راځي، خو څوک مجبوري مې ده، مجبوري مې ده، ګنې ماله ترې ښه کرکه راځي بوی نه. وی دا دې څه وی ښه ده پته به ولګي راته. هغه رښتیا په دې کې بانډیسي راغی چې بادشاه ورته وی راځې خوا چې هلکه دوه خبرې وکړو، هغه په پوزه خوله لاس راکېښه. بس بادشاه خو پېښ شو. اوس کې دلته په سر وامه نو بیا به خلک وایي چې بانډیسي یې مړ کړ. نو بادشاه ورته وی هلکه ای بانډیسیه، یو کاغذ یې ولولي کې وي دا به د خپل علاقې ګورنر له یو سې دا کاغذ به ورکړي، او په کاغذ کې لیکلي و ګورنر ته چې دې سنګدر شي بس دویمه خبره به نه کوې او جلاد ته حکم وکړه چې دا سر ته یې ووایي، چې دویم ټکې ونه وی. کاغذ یې ولولي که بند یې که بانډیسي ځار کې به نه کولاوی، که دې کولاو که ښه به نه دا ګورنر صاحب له وړه. بانډیسي غریب سوچ وکړه چې دې کې به ماله څه انعام لیکلي، پیسې به لیکلي، دولت به لیکلي. چې بار ته ووت اوس وزیر صاحب وی چې مونږ خو په بد غوښتله خو خیر ورسېد سړي ته. بادشاه سلامت لکه چې دله څه لوی انعام لیکلی دی، لوی دولت، سړي سره مینه ده. نو دا چې د ګورنر ورته یاد کړه چې هغه له یو څه هغه به ورکوي. خو چې څنګه بار ستا بانډیسي ووته نو هغه وزیر صاحب ورته وایي راځه که نه بادشاه سلامت جو لکه چې خط درکړي. راځه راځه. د بادشاه صاحب ډېر خوښ ما سره به یو ګیلاس شربت وڅښې، روټۍ به وخورې، کښېنم. وایي ته څه کوې چې دا خط وړې؟ خو پیاده به روانې هغه علاقې ته، زه به یې یوسم، پیسې به. هغه وایي زه راشه بس ته یې ولې یوسه، خو خط دې ګورنر له وړل دي او څه پیسې هم بانډیسي له ورکړې. بانډیسي خو لاړ کور ته او د نیغ خط یوړه ګورنر صاحب له وزیر صاحب ورکړه. وی ودرېږه چې خط یې سینګ کولو که جلاد ته وې دوړه که شا به دا مازدیګر پې ووه، بس جلاد چې ټس ورکړه د وزیر تنا یو خوا پرته و سر یې بل خوا. و چغلي خور په خپل جال کې خدای ګیر کړي. عبدالرحمن بابا وایي که نه وی کوهی مه کنه د بل سړي په لار کې چې رستا به د کوهي په غاړه لار شي. نو دا هغه دغه و دا څه ورته ویل کېږي کوهی کرستل دي. او دا امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم الدین کې یو بله واقع هم لیکلی د چغلي خور. یو سړی دی او هغه یو غلام اغېشته، نو چې لال منډی ته نو غلام یې اغېشتي وی خوښ شو چې هغه ډېر داسې تکړه غوندې و. نو هغه مولا ته ولوي دا غلام خرڅی؟ وی یو. وی په څو؟ وی په دومره پیسو. وی د کار څنګه دی؟ وی شینه زمری دی چې ته ورته څه وی هغسې کوي، ښه تکړه په وجود سرو خبره منل چې ته څه وی. ور یو عیب پکې دی. او ګورې وروڼو دا واورئ، نبی علیه السلام فرمایي چې کوم شی خرڅی نو عیب به یې ښی به که او که نه ټماټر هغه ښه د پاسه دی او هغه خراب لاندې دی. عیب خو دی یو ښه و که نه عیب دی که او پی چې بیا خرڅی عیب به ښی چې دی کې اوبه دي. هلکه اوبه پکې لا نه سوچه دی، اوبه پکې ټول د کیمیکل نه جوړ کړي. مونږ خو عیبونه ښایو که نه، دوکاندار او زمیندار عیب به ښی غټه لوګان 10-12 د پاسه بره پراتې لاندې ټول دونتونه وړه ولې عیب ښایي که هی هی خدای زما دې توبه. او قصاب کاکا خفه کېږئ ما ټولو موږ کې هم شته، چا کې نشته. قصاب کاکا چې غوښه خرڅوي هغه ښه سره مزېدار یې بره وېدانده کړي
او چې کله تلې تا چي وای 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 نو خدای پکې خم پکې شته ګوره ټول یو شانتي نه دي نو ټول چې کور ته دې راوړې نو ښه درته وایي د امیل غاړه کې واچوه دا ډوکو امیل دی غونډې غاړه کې واچوه بل پت خو جوړېږي نو د رسول الله مبارک یو ځل په لاره تېرېده غله خرڅېدله نو چې غنم خرڅېدل چې لاس یې پکې وښکه دننه لاندې لمدو بره اوچو وی ما هذا وی اصابته السما باران پې شوی او باران به پاسه کېږي لاندې کېږي باران خو د بره کېږي نو بره اوچ دی لاندې لمده دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا ما سره نه دی روان دا زما د اسلام چې کومه سوچه دایره ده هغې نه بار روان دی دا لاندې نه دی روان زمونږ ټول همدغه لوبې ټوکې دي نو زما نو وی دی چغلي خور دی چغلي کوي ای به یې ورته وخوا زمړه وي دې سره به ګزاره کو کور ته یې به ورته واقعي غلام داسې و لکه ښه مضبوط لکه د ښه تکړه غویه چې ته پې په قلبه کې څه به یې ده ورته وي خبره به یې منله او ښه ټیک ټاک چې ورځې غلام تېرې کړي دا چغلي داسې شعر یې که نه چغلي خور خدایوالې عادت نه نورېږي ده کې خامخا دا شی پروت دی دا د جنګول دا مقصد هم دقه دی هغه صاحب یو ځل دغه ته وایي ښځې ته وایي چې نیکې یو خبره درته کوم خو څه خبره ده یاره نیک تبال وی مونږ به غرق کې نه زما څه کار او ستا د پیدې خبره ده نه به یاره مونږ له به کار دی دا چغلي خور دا خبره م خوږی چې هغه د هغه پړاو خو ولګي که نه ال به ووی نه قسم دې که میل وی وی ښه نو پټ درته ویمه چې نیک بله ښځه خوښه کړې ده او بله در باندې بند کوي نو چې ښځې ته دې دا ووایي چې بله ښځه کوم وای 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 بیا شاته مه ګوره ګورې منډه که دویمه ښځه کوم ځای زغمي او ورته زر وي ښه ما له د کوټې دشمن ګورې ها څه چل مې کړی دی چې ما له دویمه ښځه کې وایي سړیه دا به څه کېږي وایي ما له چل راځي که نه څه چل درځي هله شابه وی هلته یو ملا صاحب دې تعویض کوي هغه باندې به تعویض وکړه مړه به یې تور شي هله شابه د خدای خاطر وکړه نه هغه چې تعویض کوي نو هغه د غري په ویښتو کوي د خاوند دی هماره دا ویښ غري ورته مونږ وایو ادې ویښ نو د خاوند د غري ویښته به کوم دی پیدا کوم چل درته خیم که نه نیک بخت صبر وکړه چې کله وده شي که نه نو بس دغه به راوالې چاړو او دې نه به یو دوه ویښته غلې غوندې را پرېږي او یا به قینچي راوالې یو کرپ په ورکړي ماله به راکړي یو بس تعویض به وکړي وړه به یې تور شي هغې وی ښه هلته لاړ نیکه یو خبره درته کوم خو نو خو څه وایه که یاره نیکې ته بال ووی نه ویمه ګوره ستا د یاره مونږ له به کار وګورې نیک هم ډېر قدر کوي عزت کوي مونږ به غر کې نه کوم واده ده او وی بس خیال ساته نن دی که سبا دې وجنې دی ما وجنې ما سره خو د هغې مینه محبت جامې ډوډۍ زما خو ډېر لوی خیر بس وی ما پوه کړې ولې زما نیکې نن دی که سبا دی بل چا سره یې لاره غشتې ده او فیصله دا ده چې دې مړ کا او وجنې دې خوب کې به دې وجنې بس زه خوب په بیداری کوه بس دې غریب هم په زړه کې چې خدای دا څه په مصیبت وړی ده بس دې قصد ته تلې تورې وړې ده او د تولې لاندې ځان ته یې ښودې ده او د قصد یې دا نو د کړی خړخړې شروع کړي دي هغه غریبه راغلې ده چاړه قینچي راغشتې ده چې د غري نه به دوه ویښته کټ کړي د خو د قصد دا نو د کړی او چې ستنګه هغې چاړه قینچي را نږدې کړه ما ته خو هلک ټیک ویلي وکړ او تورې ته یې ګوته کړه چې ټس شو ښځه یې وواله تحقیق خو نه کېږه عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته یو سړی راغی عمر ابن عبدالعزیز ته او د چغلي خور متعلق تپوس ته کوي حضرت عمر ابن عبدالعزیز ورته څه وایي هغه وایي د قرآن په آیت عمل وکړه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا ما فعلتم به نادمین هغه ورته وایي چې ګور یو سړی درته راغی او تا ته وایي فلانکي در پسې خبرې کولې دا فاسق دی غیبتي غیبت کوي رښتیا وایي که دروغ وایي خو غیبتي فاسق دی تحقیق وکړه نو چې څوک دله راغی او تا ته ووایي چې چغلي خوري ورته وایي وروره خفه کېږه ما دوه کاره دي زم تحقیق کوم چې دا خبره هغه کړې ده او که نه ده کړې نو که دا خبره کړې وه
هغې سړي نو بیا هم ته فاسق غیبت دی ولا وکړو او چې ته ماله د هغه خبره راوړې نو په ما خفه کېږې نو د هغه نه دلته یو 4-5 څپېړې ولې نیستې هغه په شیشه ماته وې ته مخامخ ماته وې نو فاسق شوې غیبت دی ولا وکړو او که دا خبره په هغه کې نه وه هغه نه وه کړی او تا ماته جوړه کړه نو چغلي خور شوې دروغجن بهتان تراش شوې 2 الزامه به در باندې لګوم که هغه کړې وه تا ته باندې ویل چې دا فاسق دی ما له د هغه خبره راورسوله غیبت یې وکړو که نه وه کړې بهتان تراش دی نو چې تا لم څوک راوړي خبره چې پلانکي ستا متعلق دا کوله وی لږ تحقیق کوو یاره ته دا ټکې ووایه که دې به دومره ټیدونه واچوي که نه 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 بس ما وکړو تحقیق مونږ دله د خیر خبره رو دا د خیر خبره ما جنګې او ته یاره به هغه به مسله خفه کې مونږ خو ته خو شیطان بچیا ولې یو بل ته یو بل خبرې وړې دا ګناه ده نو چې دغه ښځه یې وویله او ټس یې ورکړه تحقیق یې ونه کړه به چغلي خور په منډه لاړه د ښځې وروڼو ته وي راشه خور یې دله مړه کړه دی چې تر څو د کټ نه غریب پاسېده را پاسېده غریب خو نه قاتل و صغیر راله د هغې دلته مردار کړه چغلي خطرناک شی دی نو دا 2 څیزونه یې د بولو نه ځان نه ساتل او بل چغلي خور دا دواړه خطرناک شی دی او دا دواړه سره د قبر عذاب په انسان باندې راځي نو د قبر عذاب دا خطرناک شی دی دینه به ځان ساتو نو دینه به پس ځان ساتي چغلي به نه کې دویم دا چې د بولو نه به ځان ساتي او بل د رسول الله مبارک د وینا مطابق به الله نه سوال کې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر چې خدای ما د قبر د عذاب نه وساته دا سوال به خامخا د الله نه کې